تقریبا څه وخت مخکې د ډاکټر عبدالرحمن په نوم باندې یو بنسټ و، هغې اړیکه ونیوله تر څو دلته راشي د مرستې د همغږۍ او د خپلو تجربو د شریکولو په موخه باندې. بیا د قدرمن وزیر صاحب په هدایت او موږ ورسره ناسته وکړله چې مشري یې د عرضه خدماتو معین صاحب ترسره کوله. نو بیا په هغې کې موږ ورته وویل چې تاسو یو شمېر ډاکټران او هغه د لوړې کچې متخصصین که راولئ چې هغه زموږ ډېره ورته اړتیا ده. نو بیا د همغې په سلسله کې دوی تقریبا 13 ډاکټران اوس دلته راورسېدل چې په هغو کې د تروما او د ارتوپیدۍ د برخې متخصصین دي، د کارډیالوژۍ د برخې متخصصین دي چې د زړه ناروغي د سرطاني انکالوژي د برخې دي، عمومي جراحي او انستیزي د برخې متخصصین دي، د سترګو دي او د بیړنیو پیښو یا طبابت متخصصین دي چې زموږ په دغه برخه کې اوس ډېر اشد ضرورت دی. زموږ هیوادوال او وطنداران چې اکثره نورو ملکونو ته ځي هغه د زړه د مریضۍ نه یا د سرطان د مریضۍ نه په ډېرو کړاوونو باندې ځي. نو د افغانستان اسلامي امارت چې د سیاحت عامه د هغې ممثل ده په دې برخه کې نه مټې رانغښتې دي تر څو وکولی شي خپلو هیوادوالو ته دلته په خپل ملک کې درملنه او علاج وکوي چې الحمدلله په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي. نو یو د پرمختګونو نه او یو د هغې کړنې او اقداماتو نه د دغې ډاکټرانو د وفد راتګ و افغانستان ته چې الحمدلله په خیره ورسېدل او په کار باندې به شروع وکوي. دا به تقریبا 2 هفتې دلته پاتې شي. نو لکه څنګه چې تاسو جریان کې دا لومړنی ځل دی چې دی راغلی دی، په راتلونکي کې به انشاءالله دا تعداد هم ډېرېږي او وخت به هم ډېرېږي تر څو پورې هغه مثبت نتایج چې دي نور هم ورباندې مرتب شي او هغه پایلې چې په نظر کې نیول شوي دي ښې لاسته راشي. نو دی به 2 هفتې دپاره دلته وي او موږ الحمدلله په دې برخه کې د ویزو د برخې چې کومه ستونزه وه هغه هم په وړیا ډول باندې ورته مهیا کړلې. او لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د نړیوالو فشارونو د وجې نه زموږ ځینې قنصلي خدمات چې دي په ځینې هیوادونو کې نشته دي، نو هغه هم دلته د ارایول ویزې ترتیب ورته جوړ کړل او په خپله کابل کې ورته زمینه مساعده کړله او په عین حال کې هغه تخصص یې دی چې د کومې برخې دی د همغې مطابق مو ورته شفاخانې ځانګړې کړي دي چې هر یو متخصص د خپل فیلډ او د خپلې ساحې میدان په همغې شفاخانه کې کار ترسره کړه تر څو درملنه هم د هیوادوالو هغه کسان چې په ډېر سختو شرایطو کې دي وشي او بل زموږ د محترم ډاکټر صاحبان ارتقاء ظرفیت هم ترسره شي. شمېر هغه مرسته کړې ده چې د هغې معافیت ګمرکي ورته اخیستی دی چې هغه په ډېر ښه شکل باندې ترسره شوله. همدغسې دی د خوندي ځای د تنظیم دپاره ما هم خپلې اړیکې په کار باندې واچولې چې اوس الحمدلله ښه مناسب ځای کې دی اوسېږي او په عین حال کې د دې اړوند چې څومره ضرورتونه وي هغه ما هم ورته تنظیم کړي دي. الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت د روغتیا وزارت په دې باندې وتوانېدله چې یوه پالیسي چې د دغه عصر د تقاضا او د غوښتنو سره سمه وي هغه یې تنظیم کړله او وروسته د یوې اوږدې پروسې نه الحمدلله هغه پایلې ته ورسېدله. بیا د همدغې پالیسۍ د تطبیق په خاطر باندې استراتیژي هم تقریبا د نهایدي کېدو په حال کې ده چې بیا د مقام د هدایت سره سم ټول ارګانونه او ټول ادارې موظفې شوي دي چې د هغې د لاسته راوړلو او د هغې د عملي کولو دپاره کار ورباندې وشي چې یو په هغو پالیسیو کې د ارتقاء ظرفیت او په عین حال کې د نړیوالو چې کوم معیار دی د طب په برخه کې د هغې سره سم روزنه وشي او دلته موږ ډاکټر صاحبان وروزو چې الحمدلله د همدغې پالیسۍ د تطابق او د سمون په اساس باندې دا ډاکټر صاحبان دلته راغلي دي چې د دې په هغې نړیوال معیاري کوم چې طبي برخه ده د هغې سره مطابق د دې ارتقاء ظرفیت وشي او زده کړه وشي او په عین حال کې هغه تجارب چې دوی ترلاسه کړي دي هغه شریک شي. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده زموږ ملک تقریبا 4 لسیزو جګړې ځپلی هېواد دی، نو هغه امکانات چې په بهر ملک کې دي دا یو حقیقت دی دلته نشته دي. نو هغه تجربې چې دی د هغې خپل امکاناتو نه د هغو خپلو ټکنالوژۍ په اساس باندې ترسره کړي دي هغه به دلته زموږ د ډاکټر صاحبانو سره شریکې کړه تر څو پورې بیا ابدي قدمونه هغه ټکنالوژۍ چې په دنیا په پرمختللې دنیا کې کارول کېږي د طب په برخه کې هغه دلته وکارولی شي او زموږ هیوادوال چې په ډېر کړاو باندې په ډېر تکلیف باندې په ډېر زحمت او مشقت باندې نورې هیوادونو ته ځي د هغې هم دلته درد علاج شي او مرض یې دلته درملنه وشي. هدف دا دی څنګه وکولی شو چې د تجاربو نه استفاده وشي. نو دلته به علمي ناستې وي انشاءالله، عملي روزنیز پروګرامونه به ترسره شي
او هغه شی چې د ځان سره راوړي دغه به زموږ د ډاکټر صاحبانو سره شریک شي چې هغه تم د یو منظم سکیجول د لارې نه ترتیب تنظیم کړی دی. ان شاء الله د موږ په اساس باندې په مخ باندې لاړ شو او د دې نه په اعظمي هدا باندې استفاده وکړل شي. او په پایله کې هم د خارجه وزارت، د داخله وزارت او د سرحدي پولیسو د میدان د ملګرو نه د مسؤلینو نه نړۍ مننه کوو چې په ډېر ورین تندي باندې زموږ په ډېر کم وخت کې هغه چارې په ډېر ښه شکل باندې تنظیم کړلې چې الحمدلله اوس مشکل نشته دی او ټول په ښه اثري شکل باندې حل شول.